یو صحابي وی حضور پاک مونږ کره میلمه شو ما وله ګډ چیلی لال غوښې وخوړېد ملګرو ته وی دا هډوکي دلته راغونډ کړې ما ته بل خوا به نه غورځوې چې غوښې وخوړې پخوا به په درستخان هغې روټۍ خوړه دا د میزونو رواج نو ټول هډوکي ورته راغونډ کړل صحابي وی قسم دی حضور پاک په لاس مبارک کېښود واپس دې خدای چیلی جوړ کړ او څه نظربندي نه وه چې هغه وخت سره چیلې مونږ لیده او بیا نه لیده نه هغه بیا مونږ کره ډېر عمر و ښه بوډا شو او بیا په خپل مرګ چې پرېوته نو بیا مونږ ذبحه کالانه دا معجزه نه زه اوس ته د هډوکو نه واپس چیلې جوړ کړه که یو صحابي وی په یو سفر کې روانو خلک د حدیبیې سفر غونډ غونډ کېدل رسول الله مبارک سره یو جام پروت و د څرمنې رکوه ورته وي په عربی کې او خلک غونډ غونډ کېږي وي دا خلک ولې غونډ غونډ کېږي وی صاحب اوبه نشته څاروي هم تږي دي انسانانو الا ما فی رکوته الیس معنا ماء اوبه موږ سره نشته او هغې کې د خپل لاس مبارک کېښود صحابي قسم دی ما ته ښکارېده چې د حضور پاک د دې ګروتونو په منځ کې اوبه داسې راخوټ کېدلې که امثال العیون لکه چینې چې راخوټ کېږي ټولو صحابه وسکلې څاروو وسکلې مشکونه یې ترې ډک کړل دې ته معجزه نو وروڼو قرآن شریف د حضور پاک معجزه ده د معجزې په شان کار څوک نشي کولی نه څوک مثال پیش کولی شي تاسو دې ته وګورئ د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې دا دې ګوره یوازې عرب نه عجم په لکونو تعداد کې نه په کروڑونو تعداد کې د قرآن شریف حافظان دي ښځې د قرآن شریف حافظانې دي ما له مخکې ورځو کې د بلوچستان نه یو څو کسان رالل یو قاري صاحب دی زما دوست دی دارالعلوم حقاني ته راله هغه سره یو دوه درې ماشومان و بچې د ټول طالبان دا کوړي پې ګواه دي د مدرسې ما ته دا زما بچې حافظ دی یو بوټی امتحان ته واله مې ته څه امتحان ته والم وی ده نه تپوس وکړه چې د دې صفحې په سر کم آیات دی او اخر کې کم دی خو 12 کرښو والا قرآن شریف هغه راوله نو ما سره اتفاقا په دې موبایل کې د 12 کرښو قرآن شریف عقل ته یې ماشوم ودرو مې بچې وایه دا 87 صفحه ده مثلا د دې لومبی ایت وایه په خدای فر یې شروع بل مې ورته راواړو اخوا دې خوا یو ځای بل ځای مې دې صفحې اخري ایت وایي فورا یې ووایي مې د دې بلې صفحې راواړو اول وایي فورا یې بې سوچه اخیری وایه فرفر یا خدای پاک د بلې صفحې اخیری وایه فرفر ما وی راشه وګورئ د رسول الله مبارک قرآن شریف چې پې نازل دی معجزې ته دلته اوس وګورئ پر غټ کتاب درون راشه وګورئ چې عجم او عرب یو شان لګیا دي مینه ورکوي محبت ورکوي ورسره او حافظان جوړېږي ماشومان مونځ مې کوه یو ځای کې سوره یوسف تلاوت مې کوه یو آیت کې مانه لږه غلطي وشوه او زه پې پوه شوم خو وروستو ورباندې پوه شوم وروستو یو آیت کې غلطي وه چې مونځ مې خلاص کړه داسې یو رکوټې بچې غیږ کې راوست غیږ کې یو بابا راوست داسې ماشوم و ما ته مولوي صاحب دا رکوټې راباندې اعتراض کوي زه پوه شوم مې بچې دا ما یې ولې دې څه وایي وی دې وایي چې په دې صورت یوسف دې آیات کې رادنه غلطي وشوه نیمې پرېښو بلې شروع کړو مې وایي بچې ما څنګه وي تا داسې وې مې څنګه دې وې دا بل شانته دی الله اکبر مې بچو څو سپارې دي یادې کړې دي وایي ما 11 سپارې یادې کړې سوات ته چا بوتلم زما شاګردو د بناتو مدرسو د بناتو د جینکو داسې ماشومانې جینکې راوستې وړې 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 کوچنیانې وی دې نه د قرآن شریف کې تپوسونه وکړه فر لګیا وی د قرآن شریف کې تپوسونه کول او ټیټ قرآن شریفونه ورته یاد ما وی راشه د حضور پاک د وفات نه پس د قرآن شریف اعجاز ته ګوره مینه محبت یو کلام چې ته یو ځل واورې دوباره به دې ورته شوق نه کېږي بعضې نعتخوانان یې زمونږ دوستان یو نعت ووایي دوباره درې وایم لکه بس نور بس دی دی مونږ لاړه دې تلاله خود پیټې کړې دی چې ته بل پکې اوس ووایې سړی یو نعت ته صحیح کړی دی روزانه وې لیکن د قرآن شریف یو صورت رحمان کو 50 ځله ویلې کېږي سړي له خوند ورکوي خپل بچي ورته خلکو کېنولی دي شابه معنا زده کوه
شو تلاوت کا خوان ورکی سړي له بوډاګان دي او که بوډاګانې ښځې دي هلکان دي او که ځوانان دي یو شان لګیا دي راشه نن په ټوله دنیا کې وګوره د تورات حافظ به پیدا نه کې د انجیل به پیدا نه کې د زبور به پیدا نه کې او راشه نن په ټوله دنیا کې په هر کلي کې او محله کې وګوره تا ته به د قرآن شریف حافظ د هلک او د جینۍ په شکل کې نقد ولاړې که خیر انشاءالله او د قرآن خو ډېرې اوږدې خبرې دي وخت کم دی چې درته اوس ټول تفصیلات ووایم حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله ته ننوت بیت الله ته د 2 رکعاتو نفلو نیت یې وتړ په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی امام شافعي د مکې نه مدینې ته 14 ورځې مزل کړی دی په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ با 6 گھنٹے کے قرآن شریف ختم تم علماء خورور ظاہر تگوری نا تا 6 گھنٹے کے سنگ ختم ہے دا خطا نخام خواہ حرفونا کلمات پاتی کی حضور پاک و عبداللہ ابن عمر ابن العاص تا صرف دا دیر چاہا بار بار شکایت کو بار بار درخواست کو دا 3 روز اجازت ورکڑے تسنگ اغوی رازے کینے دا گزو دا میدہ د دیلی جامع مسجد کے علماء هم کېناستل قاریان هم کېناستل مازدیګر منځ شو شروع یې وکړه عالمان لګیا دي هغوی قرآن شریف ته ګوري او چې چاته یاد دی هغوی په یادو متوجه دي ماښام بانګې نو ویلې چې والناس ته قرآن شریف ورسېد وی صاحب دا ستا کرامت دی دا ته کولی شي